فلم په شروع کېدو کې یو سړی ووهه چې هغه نوم کیم پسې ته یو کمپنۍ له طرفه کال راشي. دا کال هغې کمپنۍ نه وي کومې نه چې کیم قرض راغستی وي او کیم ته وایي دا چې کومې پیسې تا په قرض راغستې وي هغې باندې نور هم انټرست زیات شي. ستا ټوټل قرض دی اوس $2,10,300 او ته به دا زر تر زره جمع او اخر کې ورته وایي تاسو دې کې څه ویل غواړئ. کیم ورته وایي چې اوس خو تا زه په خپله اراده نور هم مطمئن کړم او په دې کې ورته کال سټارټ کړي. کیم ورته دا ځکه ووایي ځکه چې کیم اوس وخت د یو پول په سایډ ولاړ وي. کیم د خودکشۍ دپاره په پول باندې ولاړ وي او چې کله کمپنۍ له طرفه کال راشي او قرض ورته رایاد کړي نو کیم ورته وایي چې اوس خو زه خپله اراده باندې دهي فوح ودرېدم، مطلب اوس خو به پوره خودکشي کومه. لږ ټایم پس کې کیم د فون نه لاندې سمندر ته ټوپ کړي خو بیا هم کیم بد شي. کله چې د کیم سترګې کولو شي نو هغه د سمندر غاړې ته پروت وي. حقیقت کې هغه یو آیلینډ ته اوبه راوړی وي چې د شهر نه لږ فاصله کې وي. کیم اخوا دېخوا وګوري چې دا خو زه یو ورکوټي آیلینډ کې یم چې خوا کې ورسره شهر دی. کیم ځان ته غوسه وي چې مرګ هم رانه تښتي. بیا کیم په پینټ جیب کې لاس وخي چې دې کې موبایل راوباسي او موبایل د آن کېدو کوشش خو هغه نه آن کېږي ځکه چې هغه لوند شوی وي. او بیا کیم آیلینډ کې ټولو طرفونو ته وګرځي چې د آیلینډ نه بهر وتو لاره پیدا کړم خو د وتو لاره کیم پیدا نه کړي. د دې آیلینډ د پاسه پول هم تللی وي کومې نه چې کیم لاندې سمندر ته ټوپ کړی و خو د هغې پول چې کومې فیلرې وي هغه دومره غټې وي چې هغې باندې کیم بره نشو ختلی او آخر کار کیم شپه هم په دې آیلینډ کې تېره کړي ځکه چې د وتو لاره نه. بله ورځ چې کیم کله اوده وي نو کیم د یو شپ اواز واوري. کیم په منډه منډه باندې آیلینډ غاړې ته راشي او کیم شپ والا ته لاس خوځوي او چغې ورته وهي چې زما مدد وکړي. زه دې ځای کې ګیر شوی یم، مطلب د آیلینډ کې ګیر شوی یم او د وتو لاره راته نه ده معلومه. خو چې شپ کې چې کوم لوګ وي هغوی وایي چې کیم جوړې موږ ته های کوي نو شپ لوګ ورته هم های وکړي. کیم بیا په چغو شي بدل طریقو سره ورته لاس خوځوي خو د شپ لوګ وایي چې دا جوړې موږ ته های کوي یعنی په خیر راغلی راته کوي او په دې کې شپ د سترګو نه پناه. کیم ډېر زیات خفه شي او کیم بیا په ځمکه هیلپ ولیکي چې څوک یې سیکي او مدد له راشي. کیم پوره یقین وي چې څوک به مې سیکي او مدد له به مې راشي ځکه چې دا آیلینډ د سیټي نه دومره لرې نه وي نو کیم پوره یقین وي چې څوک نه څوک خو به مې مدد له راشي. کیم بیا د خپل موبایل آن کېدو کوشش کوي خو دې تیره د کیم موبایل آن شي. کیم ډېر زیات خوشحاله شي او کیم ډارک ایمرجنسي کال میلو کړي او کیم ورته وایي چې زه یو آیلینډ کې ګیر شوی یم ما ته د مدد دپاره څوک راولېږي. ایمرجنسي والا کس د کیم نه آیلینډ معلومات وغواړي چې د آیلینډ کوم ځای کې دی خو کیم ته د آیلینډ باره کې څه پته نه وي خو کیم ورته دومره ووایي هنري ورسره چې فاس کوم آیلینډ دی هغې کې ګیر شوی یم. ایمرجنسي والا چې دا خبره واوري نو هغه ورته وایي ګیټ لاست او فون ورته کټ کړي. هغه ورته ځکه ووایي چې ګیټ لاست ځکه چې هنري ورسه نږدې داسې آیلینډ نشته چې څوک هم پکې ګیر وي. اصل کې دا آیلینډ نه وي دا یو ورکوټی شان ټاپو وي چې د سیټي نه لږ سابله لرې وي چې څوک سوچ هم نشي کولی چې دې کې به څوک فسو وي. کیم بیا خپل ګرلفرینډ ته کال وکړي چې ما ته ستا د مدد ضرورت دی خو ګرلفرینډ ورته وایي چې موږ خو فیصله کړې وه چې موږ به یو بل ته کال نه کوو ځکه چې د دوی دواړو بریک اپ شوی وي. کیم ورته بار بار وایي چې زه په یو ټاپو کې ګیر شوی یم ما ته ستا ضرورت دی خو د کیم ګرلفرینډ وایي جوړې کیم ما د میلاوېدو دپاره دغې ټاپو ته راغواړي ځکه چې دغه ټاپو کې څوک هم نشي ګیرېدی چې څنګه کیم وایي. کیم ورته وایي چې زما موبایل کې چارج ختمیږي چې په دې کې موبایل بند شي او کیم ډېر زیات خفه شي او اخر کار کیم فیصله وکړي چې بس اوس دا یو اپشن دی چې سیند نه په لمبا لمبا هغه بل طرف ته وځه او کیم سیند ته ورکوش او لږ مزل وکړي هغه په ډوبېدو شي ځکه چې کیم له لامبو نه ورځي او اخر کیم واپس ټاپو ته راشي. کیم ډېر زیات خفه شي او سوچ وکړي چې دې نه خو مرګ ښه دی. کیم د پاسې ټایم مقرر څنګه ځان پاسې کوي دې کې یو سایرن ووالی شي او دا سایرن وي سیول ډیفینس ډریل چې کال کې 20 منټ دپاره والی کېږي. د دې سایرن دا مطلب کله هم ملک کې څه مسله وي یا د ملک ډیفینس وي نو دې 20 منټ کې حل کوي خو دې 20 منټ کې ټول ملک فاش شي او کیم خو فاق ځای باندې ودرېږي مطلب پانسي ځان نه کړي. د دغې ټاپو نه لرې یو کور وښایي چې هغې کې یو جینۍ وي. دا جینۍ 3 کالو نه او دا جینۍ په کال کې صرف 2 پیره 20 منټ له خپلې کمرې کړکۍ کولاوي کله چې دا سایرن ووالی شي مطلب سیول ډیفینس ډریل سایرن ووالی شي ځکه چې دې ټایم کې ټول سیټي فاز وي او دې جینۍ له مزه ورکوي کله ټول سیټي فاز وي او زه انجوای کومه. د دې جینۍ نوم سارا وي. دا سهار فاسي
او کله چې مور کار لاړه شي نو دا بیا باتروم ته لاړه شي. د سارا مور د دې لپاره د خوراک خرڅ بهر ګدلی وي. کله یې مور لاړه شي نو دا خوراک خپل کمرې ته دننه کړي ځکه چې دا نه د کور والا سره نه کینی او نو ور سره خبرې کوي. د دې ټول روټین خپل کمره کې وي او 9 بجې کمپیوټر ته کینی. د دې یو ویب سایټ هم وي چې هغه کې دا بلاګ لیکي. د دې دا یقین وي چې موږ په کمپیوټر کې د نن یو پوره خپل دنیا جوړولای شو ځکه دا خپل ډیر زیات تصویرات په خپل ویب سایټ باندې اپلوډ کړي. مطلب قسمه کہانی په دې ویب سایټ کې لیکي. بلکې دا د سارا د فار یو جاب وي چې دا د خپل خوښ کړی وي. د سارا سپوږمۍ ډیره خوښه وي. کله چې ټول خلک ویده شي نو سارا په خپل ټلیسکوپ باندې سپوږمۍ کتو نه مزه اخلي. سارا خپل کمره کې روزانه ورزش هم کوي او ورزش باندې خپل ورځ سبا کوي. او اوس په کار کې هغه ورځ را ده په کومه ورځ چې سارا د خپل کمرې پردې کولاوهي او په خپل ټلیسکوپ باندې ټول سیټي نظاره ګوري او د سیټي د هر ځای نه تصویران هم وباسي. او چې کله سارا خپل ټلیسکوپ داسې په یو ډایرکشن کې روان کړی وي نو سارا د آیلینډ سیکي خو چې لږ یې زوم کې نو په ځمکه هیلپ لیکلی شوی وي او دا هیلپ کیب لیکلی وي. سارا محسوسه کی دا بچرته د ایلین کار وي او چې څنګه سارا بیا خپل ټلیسکوپ باندې ټول آیلینډ سرچ کوي چې اخر دا هیلپ په ځمکه چا لیکلی دی. اخر کا سارا په ټلیسکوپ کې کیم سیکي چې ذات بازي کوي او کیم په دې ټیم کې فاز وي ځکه چې هغه ډریل سایرن والے شوی او هغه ذات پانسی نه کی. بل طرف ته سارا وهایي چې سارا لا خوب نه ورځي او بار بار سوچ کوي چې هغه کس په ژوندی وي او کمړ. او سارا بیا خپل ټلیسکوپ باندې آیلینډ ته وګوري چې دې کې سارا کیم سیکي چې اوس هم ژوندی وي خو کیم د شیخ طرف ته مخ وي او چغې وهي او کنځلې کوي ځکه چې دې شیخ کیم ټول عمر ته غم او دک ورکړی وي. او بیا ښایي چې کیم ډېر زیات ګیر شوی وي او کیم په آیلینډ کې اخوا دېخوا ګرځي چې دې کې کیم لږ سب لګولونه سیکي. کیم ډېر خوشحاله شي او ډېر خفه هم شي ځکه خوشحاله شي چې لږ د خوراک دپاره څه پیدا شول او خفه شي ځکه چې دا ګلونه به کیم خپل ماشومتوب کې خوړل نو خفه شي چې کاش هغه ټایم به څنګه واپس راشي مطلب خپل ماشومتوب ورته وریاد شي. دې کې کیم لږ ځنګلي خریاله هم سیکي. کیم دومره وږی وي چې دا سوچ ونه کړي چې دا به زخیله وي خو بس ډایرکټ یې وخوري. بیا کیم سمندر کې د کبانو نیولو کوشش کوي خو بدقسمتۍ نه کیم یو کب هم ونه نیسي. کیم په دې آیلینډ کې مرغۍ هم سیکي خو هغې کې یوه هم ونه نیسي. او کیم څه بیا یو بل اپشن وي په دې آیلینډ کې یو بوټي کې یو جاله وي چې هغې کې انډې وي. کیم دې جالې ته د ورختو اراده وکړي خو چې کله کیم ورخیږي هغه نشي ورختلی ځکه چې کیم له ورختو چل نه ورځي. او چې څنګه د بوټي نیمې ته وخیږي د پاسه نه پې مرغۍ غول وکړي او دې کې کیم واپس راکوز شي. کیم لاندې یو لیکویډ والا بوتل سیکي چې هغه پې څنګه خپل سر یې دې کې کبان اوبو سر له راشي. کیم چې کوم لیکویډ راغستی وي دا کبان بېهوشه کړي. کیم ډېر خوشحاله شي. بیا ښایي کیم کوشش کوي چې اور بل کړي چې دا کبان پې پاخه کړي خو کیم ډېر زیات کوشش نه بعد خوب اور بل نه کړي. کیم بیا خپل لیټر راواخلي او سیګرټ بل کړي. کیم اور په لیټر ځکه نه بلوي مطلب ټایم پاس مې وشي نو هغه ځکه په لیټر اور نه بلي. کله چې کیم کبان پاخه کړي او کیم بیا دا کبان اخوري نو کیم به سم په خوب باندې ویده شي ځکه چې اوس هم د کبان کې هغه لوی ګډ اثر وي. کله چې کیم راپاسي او وګوري کیم سره خوا کې یو مرغۍ هم وده وي چې هغې هم دا کبان خوړلی کوم چې دا کیم خوړلی. کیم ته اوس د خوراک دپاره یو بله مرغۍ هم میلاو شي او هغه هم د خوراک دپاره پاخه کړي. کیم په دې آیلینډ کې د وړو بوټ سیکي چا په سمندر کې غورځولی وي او د آیلینډ ته راغلی وي. کیم یې د آیلینډ میاشت ته راکاږي. کیم ته اوس د ملاسې دپاره ځای هم میلاو شي او دا هر څه سارا خپل ټلیسکوپ کې ګوري او ورسره تصویران ترې هم اخلي. او کیم چې کوم هیلپ لیکلی وي هغه اوران کې او اوس د هیلپ په ځای هیلو ولیکي ځکه چې کیم دا محسوسه کړي چې دلته زما زندګي د بهر نه ښه تېرېږي نه څوک کال کوي او نه مې څوک پریشانه کوي. او یو ورځ ګوري چې د آیلینډ طرف ته یو شپ را روان وي. کیم زر زر پټ شي ځکه چې کیم اوس د دې آیلینډ نه بهر ته وتل نه غواړي. خو چې کیم کله پټېږي دې کې کیم یو نوټن فیکټ سیکي چې څنګه یې کولو کې
د پیکټ نه یو مسالې ورکوټی شاپر روزي. کیم چې څنګه دا سیکې کیم د نوډل خوړلو لالچ کې راشي او کیم دا فیصله وکړي چې اوس په ځان نوډل دلته کې جوړومه. دلته کې چې کوم بوټي وي هغې نه کیم د نوډل جوړولو کار شروع کړي، خو ډېر زیات محنت نه بعد هم کیم ناکامه شي او کیم ته اوس هر ټایم بس یو خیال وي چې زه به نوډل څنګه جوړومه، خو هغه خیال کیم له نه راځي چې اخر نوډل به څنګه جوړومه. په دې کې کیم سوچ وکړي چې دلته کې به زه یو پټی جوړ کړم او هغې کې چې کم فصل وکرم هغې نه به بیا نوډل جوړ کړم. دا فیصله وکړي او په کار لګیا شي، خو کیم چې کم پټی جوړوي هغې منځ کې یو غټ کاڼی هم پروت وي. کیم د کاڼي اخوا کېدو ډېر کوشش وکړي خو آخر کار هغه کاڼی اخوا کړي، خو دې دوران کې کیم نه ډېره زیاته خوله لاړه شي. دا کومه خوله چې د کیم نه لاړه شي دا د کیم د محنت خوله وي او کیم نه چې کومه خوله لاړه شي کیم چې ورله څنګه ژبه یوسي نو هغه ډېره مالګیچنه وي. کیم زر زر خپله خوله وساتي ځکه چې کیم ډېر وخت شوی وي چې هغه مالګیچنې یعنې څه نه وي خوړلي او کومې ټی نه چې کیم ځان پانسي کو هغه ټی او د کیم سوټ نه اوس کیم یو سټیچو جوړ کړي او فصل کې ودرې مرغان ورله نه راځي خو کیم ډېر زیات خوشحاله شي. کیم ډېر زیات خوشحاله او هر ټایم دا سوچ کوي چې کله به زما فصل غټ شي چې زه ترې بیا نوډل جوړ کړم. او بل طرف ته سارا دا ټول منظر ګوري او ورسره تصویران هم ترې وباسي او په خپل ویب سایټ یې اپلوډ کوي. خو سارا وایي چې آخر زه به د کیم څنګه مدد وکړم. سارا وایي چې بل چاته وویم یا ناسا والا ته وویم او یا خپله ورشم. سارا دا ځکه وایي چې سارا 3 کالو د خپلې کمرې نه بهر ته نه ده وتې او نه یې چا سره خبرې کړي دي. آخر کار سارا فیصله وکړي او چې ټول خلک اوده شي سارا خپل هیلمټ واچي او دغې پول طرف ته راشي. سارا په یو بوتل کې یو میسج ولیکي او لاندې یې سیند ته لړه کړي او سارا وایي چې دا بوتل به دغې آیلینډ سیټ ته اوبه یوسي کوم آیلینډ کې چې کیم دی، خو ډېر وخت تیر شي خو کیم ته هغه بوتل میلو نشي. کیم په دې آیلینډ کې اوس 3 میاشتې پوره شوې. کیم اوس کبان هم نیولی شي، بوټي ته د خطو چل هم ورځي. کیم ته اوس د خوراک څه کمی نشته دی او دې سره سره کیم د خپل فصل هم خیال ساتي او یو ورځ کیم ته هغه بوتل میلو شي کومې کې چې ورته سارا میسج لیکلی وي. کیم چې څنګه کاغذ کولو کې نو کاغذ ټول صفا وي. کیم ته اوس پته ولګي چې د مخامخ بلډینګ نه ماته څوک ګوري او هغه دا میسج را لیږلی دی. کیم دلته کې اوس یوازې نه دی. کیم چې کوم سټیچو جوړ کړی وي او هغې سره خبرې کوي او ورته وایي چې زما پینټ اوس راکړه ځکه چې ما ته ښکاري چې د مخامخ بلډینګ نه موږ ته څوک ګوري او دې کې خپل پینټ واچوي. او کیم چې کوم فصل کرلی و هغه اوس لږ سبلاغټ شوی وي چې دا د کیم دپاره ډېره خوشحالۍ موقع وي. سارا چې ورته کوم میسج سینډ کړی و هغه کیم ته 12 ورځې پس میلو شو او کیم ورته اوس په ځمکه ولیکي هو آر یو او چې څنګه سارا داسې کې سارا ډېره خوشحاله شي ځکه چې سارا په زندګۍ کې څه بدل رنګې کار وشي. یو پیر بیا سارا خپل هیلمټ واچي او دغه پول طرف ته راشي او یو بوتل کې لړه کړي. کله چې کیم ته میلو شي نو هغې کې لیکلی وي I am fine thanks and you. بیا ورته کیم په جواب کې په ځمکه ولیکي I am fine thank you او بیا سارا سوچ کوي چې اخر کیم ته به زه څنګه نوډل ورسوم ځکه چې سارا خو هر څه سیک کړي وي چې کیم د نوډل دپاره دومره محنت کوي. بیا سارا یو ډیلیوري بوای ته ډېرې پیسې ورکړي او د دې آیلینډ اډرس ورکړي چې دغلته کې دا نوډل یوسه. خو چې کله ډیلیوري والا نوډل کیم ته مخې ته کېږدي نو کیم ورته صفا انکار وکړي چې دا زه نشم اخیستی. بیا د ډیلیوري والا واپس د سارا کور ته راشي او ورته وایي تاسو دواړه عجیبه یې. هغه خو نوډل اخیستو نه انکار وکړو او ورته وایي چې نوډل جوړول زما اوس یو مقصد دی. کومه خبره چې د ډیلیوري والا سارا ته وکړي اصل کې دا یو میسج وي د کیم له طرفه سارا ته. کله چې سین چین شي کیم په خپل فصل کې ولاړ وي. کله چې کیم خپل فصل سیکي کیم ډېر زیات خوشحاله شي او کیم په ځان یقین نه وي. خو کیدای شي چې د بل چا دپاره وړه خبره وي خو د کیم دپاره یو د کامیابۍ او غټ د کیم زندګۍ سره سارا زندګۍ کې هم چینجز راشي او په لومبي ځل سارا د خپلې کمرې نه بهر روځي او مور ته وایي چې زما کمرې ته ګملې او کورن بیچ راولېږه. کله چې د سارا مور دا سیکي نو هغه ډېره خوشحاله شي ځکه چې د سارا زندګۍ کې بدلون راغلی وي.
او بل طرف ته ښایي چې د کیم کورن بیچ اوس غټ شوی وي او کیم خپل پسند له کورن را لرې کړي او د نوډل جوړېدو تیاری شروع کړي او اخر کار کیم نوډلز تیار کړي. کومه د نوډل مساله چې کیم ځان سره ساتلې وه هغه کیم اوس راواخلي او په نوډل یې واچوي. کله چې کیم نوډل خوري نو کیم فکر وکړي اوښکې راشي ځکه چې کوم نوډل چې کیم تیار کړی وي دا د کیم د زندګۍ یو غټ کامیابي وي او د زندګۍ امید وي. کیم جاړي هم او نوډل هم خوري او د لرې نه دا منظر سارا هم ګوري او سارا بیا کیم ته میسج راولېږي او ورته وایي ډېر زیات دې مبارک شه. کیم ته بیا سوال کوي او په ځمکه ورته ولیکي how are you and why مطلب ته څوک یې او ما ته میسج ولې رالیږي. سارا دا سی کې خو څه جواب ورنه کړي. بل سیټ ته سین چینج شي چې کیم د سارا په ریپلی په انتظار وي خو سارا څه جواب نه ورکوي. بیا ښایي چې کیم یوازې ناستې وي چې دې کې باران شي او باران دومره تیز وي چې ورسره توپان هم راشي او د کیم ټول فصل تباه کړي. کوم ځای کې به چې کیم سملاستو د کیم کور مطلب کیپ بوټس چې کیم ته خپل کور جوړ کړی و هغه هم اوس اوبو ځان سره روان کړی وي. کیم یو حال کیم دا نه پرېږدي ځکه چې دا خو د کیم اوس کور وي نو بیا هم کیم ناکامه شي او دا کیټ بوټس ترې نه اوبه یوسي. کومه کې به چې کیم سملاستو بل ورځ ښایي چې سارا خپل کیمرا یعنې ټیلیسکوپ باندې ټول منظر وګوري او کیم ډېر زیات خفه ناستی وي او په غوسه کې سارا ته دا میسج ولیکي. بیا ښایي چې کیم ته یو سایرن اواز محسوس شي چې کله کیم شاته وګوري نو د ګورنمنټ امپلوي یو دوه کسان وي. دا کوم کسان چې وي مطلب ګورنمنټ امپلویز دوی د دې دپاره راغلي وي چې د آیلینډ صفا کړي خو چې کله دا کیم سیک کړي نو کیم ترې نه ځکه کیم د آیلینډ نه بهر ته وتل نه غواړي. کیم ترې نه مخکې وي او امپلوي ورپسې شاته روان وي چې لږ مزل وکړي او ودرېږي. ګوري چې مخکې نور امپلوي هم وي او اخر کار کیم ګیر کړي. دا ګورنمنټ امپلوي ورته وایي چې ته اخر دلته کې څه کوې دلته کې راتلل مه نږدې خو کیم ورته بار بار وایي چې ما دلته کې پرېږدې زه دلته کې کوسېدل غواړم. خو کیم په زور باندې کښتۍ کې کښېني او د دې آیلینډ نه یې روان کړي. خو کیم بیا هم وروسته ګوري چې هغه یوه زندګي تېرولو ذریعه وه هغه هم رانه لاړه او دا محسوسوي چې اوس به سارا سره کانټیکټ هم ختم شي زما. او بل طرف ته سارا د هر څه ګوري خو سارا خو چېرته هم د خپلې کمرې نه بهر ته نه وي روتې خو که نن هم ونوت نو بس کیم سارا به همیشه دپاره کانټیکټ او ملاقات ونشي. او آخر کار سارا د کمرې نه د پاګلو شان ترې بهر ته منډه کړي او د کیم طرف ته روانه شي. بل سیټ ته ښایي چې کیم یې د سرن د پاسه فریښی وي چې د بس انتظار کوي چې دې کې بس راشي او کیم چې څنګه بس ته هیجي نو سارا یې سیږي. سارا په منډه بس طرف ته رامنډې وهي خو دې کې بس روان شي. بیا هم سارا د بس پسې شاته منډې وهي خو بیا هم لږ ټیم پس د سارا د سترګو نه بس پناه شي او دواړو په سترګو کې اوس اوښکې وي. سارا خپل کور طرف ته روانه شي چې دې کې د سایرن اواز شي. دا سایرن وي سیول ډیفنس ډریل چې هر کال 20-20 منټ دپاره وي چې دې سایرن کې ټول ملک فاز وي مطلب هر څه په خپل ځای ودرېږي. سارا په خندا شي او پوه شي چې اوس خو به بس هم ولاړ وي او د بس ته منډي او کله چې سارا بس ته وخیږي او د کیم طرف ته روانه شي نو کیم ورته ګوري خو کیم یې نه پیژني. سارا د کیم خواله ورشي او ورته وایي my name is Sarah how are you خو کیم ورته څه جواب ورنه کوي. د کیم زندګۍ نه امید ختم شوی وي خو چې سارا سیکي نو بیا یې امید پیدا شي چې دې کې سایرن بیا ووالی شي. د سایرن 20 منټ پوره شي او کله چې بس روانېږي نو سارا یو جګه ووهي چې کله فریوزي نو کیم یې لاس نه ونیسي او د دواړو په مخ باندې خندا وي او دې نه معلومه شي چې اوس په دا دواړه همیشه دپاره یو ځای وي او دې سره یو ښکلی نصیحت ورکړي او دا کښاني ختمه شي.